بیا هم ستړي مشئ د انعکاس تلویزیون قدرمنو کتونکو اورېدونکو وخت د شپې 8 بجې شوې. خبر یاستئ چې نن ماښام شل کم 6 بجې د محبس مخې ته ترهګر راغلي دي کړي دي، پرله پسې چاودنې شوې ده او له هغې وروسته د مهال اوس هم د سپکو وړو وسلو ډزې روانې دي. په سیمه کې اور هم بل شوی دی، د محبس په داخل کې هم اور بل شوی دی او محبوسین په دې هڅه کې دي چې له محبسه تیښتې وکړي او فرار وکړي. زموږ همکار جاوید رزمن په سیمه کې دی او ترڅنګ یې د عامې روغتیا ریاست ته هم زموږ همکار هدایت شاه هدایت تللی دی. له دواړو سره به اړیکه نیسو تر څو د هدایت شاه هدایت صاحب نه هغه نه معلومات واخلو چې څومره ټپیان او مړي هلته ورول شوي دي. اوس نو هڅه کوو چې له خپلو همکارانو سره په اړیکه کې شو. بله، السلام علیکم. السلام علیکم. رزمن صاحب هم ستړي مه شئ، مهرباني وکړئ تازه جزئیات. مننه. تازه جزئیات دا دي چې یو سرچینې موږ ته وویل چې بندیان زیات شمېر وتښتېدل او روان دي په دغه کوڅو کې او څوک داسې نشته دی چې دغه نظیر چې دوی دغه کې یا ونیسي، ځکه امنیتي ځواکونه هلته شته دی خو ډېر په لرو ساحو کې دي. دوی نو په دغه د کوڅو نه استفاده کوي او په دغه کوڅو کې وګرځي تر څو ځان له دغه محبس نه ووځي. اوس هم چورله کې هم راورسېدي نو پاس په هوا کې چورله کې هم ګرځېږي او دلته د نور امنیتي سرتېرو سره دلته چې موږ ولاړ یو دوی غوښتنه دا ده چې چېرته امنیتي ځواکونه نور راونه رسېږي نو حالات به نور هم خرابه شي. بله، د شرق پلازې په اړه تاسو مخکې یادونه وکړه چې هلته هم ترهګر هلته پاس ختلي دي او له هغه ځای په محبس باندې ډزې روانې دي. هغه آیا اوس هم هغه ډزې دي او که نه؟ او د شرق پلازې چې کم اوسېدونکي دي عام وګړي دي آیا د شرق پلازه تخلیه شوې ده که نه ده تخلیه شوې، هغوی وتلي که څنګه؟ نه، تر اوسه پورې هماغه زړه معلومات دي چې 3 نفر وژل شوي دي وسلوال. هغه په لومړي دې خواته یوازې په شرق پلازه کې نه دي ځای پر ځای، بلکې د محبس د شاوخوا کې په هر ځای کې د ننګرهار لیسې په ګډون په نورو یعنې محبس په خوا او شا کې چې څه ځایونه دي دې ځایونو کې ځای پر ځای یو فایرونه پرې کېږي، هم د درنو وسلو او هم د وړو. دوی هڅه کوي چې دغه د محبس کوم دیوال دی دغه رنګ کړي او تر څو پورې دوی خپل بندیان له دغه محبس داخل د محبس کې به دوی هدف لکه معلوم دی نو طبعا چې د دوی ملګري به هلته وي یا به د بندیانو د ازادېدو لپاره دوی هڅه کوي چې دغه بندیان له دغه ځای وتښتېږي. په دې خاطر باندې دغه بریدونه روان دي. ښه، سمه ده. آیا اوس محبس ته تاسو مخکې ویلي چې د ننوتو په حال کې دي، آیا اوس په دې بریالي شوي دي چې محبس ته ورننوځي که څنګه لا هم د باندې دي؟ نو صمیم صاحب زه لږ ځان د ګوښه ځای ته مهرباني وکړئ. قدرمنو کتونکو اورېدونکو دا چې تاسو خبر یاستئ چې دلته اوس هم جګړه روانه ده. زموږ همکار جاوید رزمن هم په دې هڅه کې دی چې جزئیات هم ترلاسه کوي او د ځان د خوندیتوب لپاره هم هڅه کوي چې یو محفوظ ځای ته لاړ شي. اوس مهال رزمن صاحب هڅه کې دی چې تر څو یو محفوظ ځای ته ځان انتقال کړي او محفوظ ځای ته ځان ورسوي. اړیکه نیسو د خپل همکار هدایت شاه هدایت سره چې د مهال هغه د سید عامې ریاست ته تللی دی، روغتون ته تللی دی او هلته به هغه موږ سره نور جزئیات هغه نه ترلاسه کوو. موږ ته نوي تصویرونه نوي انځورونه را رسېدلي دي روغتیا ریاست نه. تاسې ګورئ چې مړي او زخمیان د عامې روغتیا روغتون ته رسېدلي دي. امنیتي ځواکونه هم هڅه کوي چې دغه زخمیان روغتون ته په وخت سره ورسوي. د زخمیانو او د ټپیانو وارثین او د هغوی د کورنیو غړي هم تاسې ګورئ چې په روغتون کې دي. تاسې ګورئ په پراخه کچه خلک راغلي دي او د سید عامې ریاست او د روغتون صحي خدمات چې کوم یو ده هغوی په دې هڅه کې دي چې وبخئ قدرمنو کتونکو دا دی اوس نو زموږ همکار هدایت شاه هدایت هم له موږ سره په اړیکه کې دی. هدایت صاحب مهرباني وکړئ. سلامونه. ودان سمیم صاحب ډېره مننه. لکه څنګه تازه جزئیات څه دي؟ مهرباني وکړئ هدایت صاحب. ډېره مننه سمیم صاحب. نن مازدیګر شاوخوا 5 بجې د ننګرهار محبس دروازې مخ ته
لومړی موټر بم چاودنه وشوله، هغه وروسته ځانمرګو بریدګرو هڅه کوي چې محبس ته ننوځي د چارواکو د معلوماتو له مخې چې لومړنی هغه کومه دیوال چې دی هغه دیوال هم نړېدلی دی. معلومات دا دي چې یو کس تر اوسه پورې د یو کس د مړینې خبر تایید شوی دی چې یو کس په دغه پیښه کې وژل شوی او 14 نور ټپیان دي. زه همدا اوس د ننګرهار په عامې روغتون کې د ننګرهار په عامې روغتون هدایت صاحب تاسو د ټپیانو یادونه کړه چې 14 تنه ټپیان دي. دغه ټپیانو کې عام وګړي دي او که نه امنیتي ځواکونه دي پکې؟ ټپیانو 14 تنه ټپیان تایید شوي دي چې 14 تنه ټپیان دي. دغه ټپیان ټول ملکیان دي. د نظامیانو په اړه تر اوسه پورې نشته تعداد پکې وژل شوي یا هم مړه شوي دي. همدا اوس هم امبولانسونه او همدارنګه د پولیسو په رینجرو کې زخمیان او مړي د ننګرهار عامې روغتون ته د درملنې په موخه لیږدول کېږي. د ټپیانو روغتیایي وضعیت څنګه دی؟ د ټپیانو د روغتیایي وضعیت په اړه تر اوسه پورې داسې کاره معلومات نشته، خو دلته چې زه ولاړ وم تقریبا د 2 یا 3 په شاوخوا کې ټپیان دلته راوړل شول. د هغوی وضعیت دومره وخیم نه و، البته سطحي ټپیان شوي وو. د بېلابېلو سیمو څخه هغه کسان چې د هغوی د کورنۍ غړي په محبس کې یا هم بندیانو یا هم د محبس په بېلابېلو برخو کې دندې ترسره کولې، که هغه نظامي دي که هغه دولتي دي، د هغوی د خپلو د کورنۍ د غړو د لټولو پسې راغلي. دوی هڅه کوي چې خپل د کورنۍ غړي ولټوي چې اجنبي د کورنۍ ټپیانو کې د محبوسین دا معلومات لا تر اوسه پورې نشته چې په دغه ټپیانو کې د محبس هغه کوم بندیان چې هغوی پکې شامل کړي دي شامل، خو همدومره تایید دی تر اوسه پورې چې یوازې دغه ټپیان چې دي دا ملکیان دي بلکې نظامیان نه دي. په سیمه کې د ټپیانو د غړي څه وایي؟ هغوی سره تاسو خبرې کړي؟ موږ د ټپیانو د کورنیو سره وغږېدو حالت کې د خپلو کورنیو د غړو پسې ګرځي تر څو دوی مشخص کړي چې آیا د کورنۍ غړي په دغه پیښه کې وژل شوي دي او یا هم نه شوي دي. داخل ته د عاجل واک په اسانۍ سره څوک نه پرېښودل کېږي، خو اوس دپاره معلومات همدا دي چې د زخمیانو همدارنګه د مړو د لیږد لړۍ لا روانه ده او د سیتامې ډاکټران او د مسؤلین څه وایي چې آیا دوی سره زخمیانو د درملنې لپاره ځایونه او پورې خو مړي او زخمیان دلته نه دي لېږدول شوي چې د درملنې